دوستانو سلامونه. د یوټیوب د معلوماتو په جریان کې نن تاسو ته یو بل ویډیو آماده کړې ده. یو څه معلومات در سره نورم شریکوم. نن ویډیو مې په یوټیوب چینل په اړه تاسو که معلومات کوئ چې زما یوټیوب چینل څومره سابسکرایبرز لري او ترڅنګ تاسو که غواړئ خپل د چینل ساعتونه معلوم کړئ چې 4000 ساعتونو کې څو ساعته زما چینل پوره کړي دي، نو هغه هم درته نن طریقه درته ښیم چې څنګه یې معلومولی شئ. نو لومړی خو باید تاسې دا برنامه خلاصه کړئ یا خپل چینل مو پکې لاګین کړی وي، سویچ کړی مو وي. نو زه به په واي ټي سټوډیو باندې کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړ بیا به تاسې دا لاندې کوم اپشن چې ډیشبورډ، کانټینټ، انالیټکس، کمیونټي او دغه د ډالر نښه او بیا آر نه لیکلی دی. نو تاسې به دغې اپشن ته راشئ. دلته چې راغلی نو لاندې به دلته راشو. کوم کرایټیریا چې ده د 4000 ساعتونو او د 1000 سابسکرایبر، 0 کې فعلا 92 دي او 4000 ساعتونو کې 391 پبلیک واچ آورز دي، یعنی خلکو چې لیدلي دي. نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې خپل د چینل کوم ساعتونه چې دي هغه معلوم کړئ، ترڅنګ سابسکرایبرز خو اسانه دي، خو ساعتونه تاسې بې له واي ټي سټوډیو نشئ معلومولی. نو که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک یې کړئ، پوښتنه یا نظر لرئ کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل مو تر دې دمه نه وي سابسکرایب کړی در سره سابسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې نورې همداسې معلوماتي ویډیوګانې هم در سره شریکې کړم. نو تر بل ویډیو پورې مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ودان اوسئ.